دلته کې موجود دی زمونږ د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر جنید اکبر صاحب. سر سلام کوم تاسو ته او دلته تاسو موجود یې. د عمران خان صاحب ازادي هر یو کس غواړي چې کم کس دا غواړي چې زما ملک ترقی وکړي هغه د عمران خان صاحب ازادي غواړي. دا راته ووایي چې د عمران خان صاحب ازادي به څنګه کیږي او کله به کیږي جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان تحریک انصاف تاسو وینئ د 9 مهینه مسلسل څومره اویلیبل فورم چې د زنګ سره کو هغه د احتجاجي کو هغه د جلسوي کو هغه د اسمبلی کو هغه د پریس کانفرنسي کو هغه د ټاک شوګانی اولنې ورځ نه پاکستان تحریک انصاف کی عادت او ورکر چې دی نو هغه کوشش کوي او زموږ سره چونکې مونږه پولیټیکل پارټي یو مونږه سو ګوریلا فورس نه یو چې مونږ عدالت نه بغیر جیل مات کو خان صاحب راو باسو زنګ سره چې سونا آئین په دایره کې سومنا اویلیبل دغه دی هغه مونږ استعمالو او بهشکه مونږ ته تکلیف دی زنګ ورکر خپه دی چې عمران خان مسلسل د دونه کوششونو باوجود چې دی نو هغه چې جیل کې دی او هغه د کم طاقتونو سره د چا سره چې اختیار دی هغه ډیر زیات مضبوط دي.